لیتیم د لومړي ځل لپاره په 1800 زیږدیز کال کې د برازیلي کیمیادان او سیاستوال خوزا بونیفاسیو دو اندرایدای سلوا لخوا د سویډن په یوه کان کې کشف سو. لیتیم یوه کیمیایي ماده ده. کیمیایي سمبول الای او اتومي نمبر 3 دی. په 180 درجې سانتیګراد ته تودوخه کې فعلي کیږي. سره له دې چې کیمیا پوهانو او فزیک پوهانو د 19مې پیړۍ تر پایه د لیتیم په اړه څېړنې وکړې، خو د 20مې پیړۍ تر لومړیو پورې له لیتیم څخه په پراخه پیمانه استفاده نه و سوې. لیتیم تر نورو فلزونو زیاته القلي لري، انرژي لږه ده او په اسانه له اوبو سره تعامل کوي. همداراز د نورو القلي لرونکو فلزونو په شان د برېښنا د جریان عادي دی او فوق العاده عکس العمل لري. له همدې کبله په 1909 میلادي کال په هیلیم د لیتیم د شکل په اړولو سره انسان لومړنی اتومي عکس العمل وموند او له اتومي فزیک سره د لیتیم ارتباط حتمی سو. لیتیم یو نادر فلز او عنصر دی چې د ډیجیټلي دستګاو، موبایلونو، ډرون الوتکو، شیشو، د عینکو د عدسیو، سرامیکي موادو، هوایي توغندیو، لپټاپونو، برېښنایي موټرونو او نورو برقي او الکترونیکي محصولاتو، روبوټانو او په ځانګړي ډول د بیټریو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. له لیتیم تر ټولو مهمه استفاده په فضایي او پوځي برخو کې کیږي. له لیتیم څخه د راکټونو او توغندیو د جامد سونګ موادو، همداراز په هایدروجني او اتومي بمونو کې کار اخیستل کیږي. له هایدرو اکساید لیتیم د تودوخې د لوړې درجې په وړاندې په مقاومت لرونکو غړیو د ویلې کولو په صنعتونو، د فلزونو په ویلډینګ کارۍ او نورو کیمیایي صنایعو کې کار اخیستل کیږي. او له دې کبله چې لیتیم د اور اخیستو په وخت د لیتیم شغلې خپریږي، په اور لوبو او فشنګونو کې هم کارول کیږي. د هایدرو اکساید لیتیم کاربن ډای اکساید جذبوي، نو له هایدرو اکساید لیتیم او همداراز پارا اکساید لیتیم څخه د هوا د جریان د پاکولو د تولیدي صنعتونو د غازونو په افرازونو کې استفاده کیږي. خو تر ټولو په زړه پورې شای دا وی چې په طبابت کې هم له لیتیم په پراخه پیمانه استفاده کیږي. د خپګان او رواني ناروغیو او عصبي ناروغیو په درملنه کې لدی عنصر ګټه اخیستل کیږي. همدا علت دی چې لیتیم د صنعت لپاره په یوې مهمې مادې بدل شوی دی. اروپایي ټولنې په 2020 زیږدیز کال کې لیتیم د 10 لومړنیو مادو په لیست کې داخل کړ چې نن وخت انسانان په ژوند کې ډیره او سخته اړتیا ورته لري. د انرژي نړیوال اژانس یا IAEA بیا وایي چې په نړیواله کچه لیتیم ته اړتیا ورځ په ورځ زیاتیږي او دغه اړتیا به تر 2040 زیږدیز پورې 40 چنده ډیره سي. همدا اوس د نړۍ ډیره برخه لیتیم په ارجنټاین، استرالیا، برازیل، کاناډا او چیلي هیوادونو کې ترلاسه کیږي. د امریکا د ځمکپېژندنې د ادارې په خبره په افغانستان کې لیتیم په غزنی، هرات او نیمروز کې واقع دي. خو د دقیقو سروېګانو له مخې په افغانستان کې د لیتیم د کانونو اوږدواله له 950 تر 900 کیلومتره ښودل شوی چې له هلمند، ننګرهار پورې او له لغمان څخه تر روزګان او د اشکشم ولسوالۍ پورې دوام کوي. د دغو کانونو سور یا عرض شاوخوا 1.5 تر 200 کیلومتره پورې ښودل شوی دی. جامنګ، بسکوشته او د نورستان ولایت په مربوطاتو کې یې مشهور ځایونه دي. په افغانستان کې ډول ډول کانونه او طبیعي شتمنۍ شته چې تر اوسه پورې لا په فني توګه نه دي سپړل شوي. د افغانستان کانونه د دغه هیواد په طبیعي شتمنیو کې شمیرل کیږي. په دې قیمتي کانونو کې د اوسپنې، مسو، سرو زرو، ډبرو سکرو، لیتیم او ځانګړو قیمتي ډبرو لوی معدني رګونه شامل دي او دومره دي چې کولای شي دا غریب هیواد د نړۍ له مخکښو معدني مرکزونو څخه یو کړي. د افغانستان د لیتیم د کانونو ارزښت شاوخوا 3 ټریلیونه دی. داسې چې افغانستان پرې له عربستان سره پرتله کېدای شي. عربستان په نړۍ کې د تیلو لوی تولیدونکی دی او افغانستان به په نړۍ کې د لیتیم ستر تولیدونکی وي. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په 2010 زیږدیز کال کې یو مطلب خپور کړ چې سرلیکي وو افغانستان د لیتیم عربستان، یعنی د لیتیم اندازه په افغانستان کې دومره زیاته ده لکه نفت چې په عربستان کې زیات دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کانونو ارزښت په 2013 زیږدیز کال کې شاوخوا 1 ټریلیون ډالر اټکل شوی وو، خو وروسته د لیتیم د نادره کانونو تثبیت دغه رقم 3 ټریلیونه ډالر ته پورته کړ. ګیم پیترون په خپل کتاب د نادرو فلزاتو جګړه کې لیکي چې افغانستان کې د لیتیم داسې ذخایر او معادن شته چې تر نن پورې لاس نه دی خوړلی او استفاده ترې نه ده شوې. د شمیرو له مخې د افغانستان دولت د کانونو له لارې په کال کې 1 میلیارډ ډالر عاید ترلاسه کولی شي، خو دا چې هیواد اشغال او د واک
کواګي د غلامانو په لاسونو کې وي او شدید جنگ روانو، نو د قانونو استخراج ته زمینه مساعده نه وه. اوس چې الحمدلله هیواد کې سرتاسري امن تأمین دی او د مسلکي او اصولي استخراج پر وړاندې موانع ختم دي، تمه ده تر څو په دې برخه کې ژر تر ژره کار پیل سي ان شاء الله. د الله جل جلاله په ځانګړي کرم د مسلمانانو ځمکې هم له پټرولو او هم د لیتیمو له زیرمو ډکې دي. په بېساري ډول د اقلیم د بدلون له امله اوس ډیری هیوادونه په تدریجي ډول پر تیلو چلیدونکي موټرونه بندوي، بدیلې برېښنایي موټرونه په ګوته کوي. کارپوهان وایي چې د لیتیم تر ټولو لویه زریمه په افغانستان کې ده. که نوی افغان امارت وړتیا ثابته کړي، افغانستان به ډیر ژر د جنګونو او تاریاکو له خاورو د شتمنیو په مرکز بدل سي. د امریکا د جیولسټانو په وینا د افغانستان په خاورو کې 3 ټریلیونه یعنی 3,000 میلیارډ ډالر شخ دي. امریکایانو یوازې په سکینونو او سرویګانو 18 میلیونه ډالر لګولي. الله جل جلاله د طبیعت له لارې دغه هیواد ته په کافي اندازه نیوډیمیم، سیریم، لانتانوم، کوبالت او مس هم ورکړي دي، مګر لیتیم د اوس مهال لپاره تر ټولو مهم شی دی. په نړیوال بازار کې 40% غوښتنه زیاته شوې ده. ډیری هیوادونه د دې خزانې موندلو لپاره هلې ځلې کوي. ان د تیلو بډای هیوادونه لکه سعودي عربستان هم، ځکه چې دا د چاپیریال دوستانه انرژي ده. له همدې امله دې ته شین اقتصاد ویل کیږي او د پرمختګ راتلونکی پړاو تر هغه پورې اړه لري. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې په یوه تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په خاوره کې شخ شویو نادرو او ارزښتناکو فلزاتو ته لاسرسی خورا اسانه دی. دا ډیرې هڅې یا پنګونې ته اړتیا نه لري. که داسې وسي، افغانستان به ډیر ژر د قانونو پر نړیوال مرکز بدل سي. موږ د استقلال کلتور او هیواد د دشمنانو ترڅنګ د هیواد د قانونو دشمنان هم لرو او څرګند ګواښونه ورته متوجي دي. تل د سیمه ییزو او نړیوالو فتنهګرو او هیوادني جاسوسانو او غلامانو په منګولو کې راشکېل سوي دي. د لیتیم قانونو ته د ملک لاسرسي په موخه د بلاک واټر وحشي شرکت هم هڅه وکړه. ټرمپ هم په خپله یوه وینا کې ویلي و چې پر افغانستان د امریکا لخوا د تپل سوي جګړې قیمت به بیرته له افغانانو د هغوی د هیواد د قانونو په کیندنې وصول کړي. په دې اخر کې د امریکا اجري ادارې په خپل ټول توان هڅه وکړه ترڅو د اشغال، بقا او تداوم د افغانستان د قانونو په بدل کې وپیري. اشرف غنی د ټرمپ هغه خبرې ته چې ویلې له افغانستان څخه به خپل فوزونه وباسي، ځکه دا جګړه دوی ته په اقتصادي برخه کې شدید نقصان رسولی، په خبرګون کې وویل چې د افغانستان له قانونو اشغال، اکمال او تمویل کړی. خو تر ټولو ډیر چې د قانون په برخه کې خیانت ترسره کړی د احمد شاه مسعود ډله وه، چې د هیواد له شمال څخه په مسلسل ډول قانون استخراجول او په بهر هیوادونو کې پر خپلې عیاشۍ کولې. فرانس او نور یرغلګر هیوادونه به یې تشویقول ترڅو د هیواد د ملي شتمنیو په لوټ کې ورسره مرسته وکړي. د افغانانو دنده ده ترڅو د خپل هیواد له ملي شتمنیو څخه هر اړخیزه دفاع وکړي او د راتلونکو نسلونو لپاره د ملي شتمنۍ وساتي، له زیان څخه مخه ونیسي او د احسن استفادې دپاره لاس په کار سي. له حکومت سره مرسته وکړي، په دې برخه کې پوهان څېړنې او تحقیقات وکړي او د امارت مشران هم په صداقت خپلې دې مهمې دندې ته متوجي سي. دا د ایمان یوټیوب چینل دی. زه حسان زلمی یم. تر بلې خپرونې مو پر یوه او مهربان رب العزت سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.